په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د ټاکنو په اړه عامه پوهاوی نه دی شوی. په پکتیا ولایت کې د ښځو د برخې فعالان وایي ټاکنو کمیسیون د دې ولایت په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې ښځو ته تر اوسه په ټاکنو کې د برخې اخیستو او د دغه بهیر په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړی. دوی په بایومټریک دستګاو کې د ښځو د عکس اخیستل هم لویه ستونزه بولي او وایي په لرې پرتو سیمو کې د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د ښځو د عکس واخیستل شي. دغه میرمنې ناامنۍ هم د ټاکنو پر وړاندې لویه ستونزه بولي او وایي په دې وروستیو کې د پکتیا امنیتي وضعیت ته په کتو باور نه لري چې د تیر په څیر به یو ځل بیا د ښځو ګډون پراخوي. 15 خویندې خو یوازې بسنه هم نه کوي چې باید ټولو ته باید استفاده وکړي. څه چې ولسوالۍ ده تقریبا موږ څو ولسوالۍ لرو چې د دغه ولسوالۍ ته باید لیرې پرتو سیمې مرکز خو د ټول د رادیو تلویزیون هر ځای نه اوري مهمه لیرې پرتو سیمې دي. واقعیت سره باید ووایو په هغه شان ته چې موږ توقع لرله چې باید عامه پوهاوی په ټول ولایت کې ترسره شي. بعضې سیمې بعضې ولسوالۍ مثال پاتې شوي دي د عامه پوهاوی نه، خو بیا هم د رسنۍ له طریقه د مطبوعاتو له طریقه هغه خویندې چې پاتې شوي دي دوی آګاه شوي دي. بل لور ته بیا په دې ولایت کې د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر مسؤلین وایي د لرې پرتو سیمو لپاره د عامه پوهاوي کارمندان ګمارلي تر څو خلکو ته په ټاکنو ملي پروسه کې د ګډون په اړه معلومات ورکړي چې څنګه خپله رایه وکاروي او چاته رایه ورکړي. مسؤلین تر دې دمه په مرکز او ولسوالیو کې د عامه پوهاوي پروګرامونو د ځنډ لوی لامل د اړوندو موادو نه رسیدل یادوي او وایي دغه مواد تېره ورځ دوی ته راورسېدل. او انشاءالله مونږ ډاډه یو چې د مونږ د عامه پوهاوي ګروپونه منظم یو شمېر توکي زمونږ نه ور رسېدلي چې هغه په عامه پوهاوي پورې اړه درلودله. خوشبختانه هغه تېره ورځ پرون په 3 تاریخ باندې د سنبلې راورسېدل چې هغه ډېر اړین و تر څو مبلغین هغه ترلاسه کړي او په ولسونو کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې معلومات ورکړي. په لرو پرتو سیمو کې موږ په هره ولسوالۍ کې خویندې ګمارلي دي د عامه پوهاوي په برخه کې او هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی. یعنې په پراخه پیمانه دوی ټولې غرنیو سیمو ته تللي دي او ښه په ډاډ سره دوی عامه پوهاوی ورکړی دی. دغه کمیسیون زیاتوي چې اوس مهال په ټوله پکتیا کې 104 نوي مرکزونه شتون لري او په وینا یې تر اوسه د امنیتي ستونزو له امله هیڅ مرکز نه دی تړل شوی.